الله الرحمن الرحیم. نن در سره د پښتو سبجیکټ د مختلفو امتحانونو لپاره MCQs وړاندې کوم چې ډېر اهم دي. دغه لړۍ به موږ جاري ساتو چې نن به پکې د پښتو لومبنیان وړاندې کوو. نو تاسو زموږ دا چینل سبسکرایب کړئ، ویډیو لایک کړئ او شیر یې کړئ. د پښتو ژبې لومبنی مزاحیه شاعر څوک دی؟ د پښتو ژبې لومبنی مزاحیه شاعر ابو هاشم سرواني دی. د پښتو ژبې لومبنی د بلې ژبې نه ژباړنه په سالمه پښتونخوا کې چا کړې ده؟ د پښتو ژبې لومبنی د بلې ژبې نه ژباړنه په سالمه پښتونخوا کې ابو محمد هاشم سرواني کړې ده. د پښتو ژبې لومبی غزل لیکونکی څوک دی؟ د پښتو ژبې لومبی غزل لیکونکی اکبر زمینداور دی. د پښتو ژبې لومبنی د املا سمونوال څوک دی؟ د پښتو ژبې لومبنی د املا سمونوال بایزید روخان دی یا بایزید انصاري پیر روخان. په پښتو کې د ادبي خطونو لومبنی کتاب د چا دی؟ په پښتو کې د ادبي خطونو لومبنی کتاب د مولانا عبدالقادر خان خټک دی. د پښتو ژبې لومبی مرثیه لیکونکی په سړو کې څوک دی؟ د پښتو ژبې لومبنی مرثیه لیکونکی په سړو کې شیخ اسد سوري دی. د پښتو ژبې لومبنی دیوان لرونکی شاعر څوک دی؟ د پښتو ژبې لومبنی دیوان لرونکی شاعر ارزاني خیژګي دی. په ریډیو باندې د پښتو اولنۍ ډرامه نوم څه و؟ په ریډیو باندې د پښتو اولنۍ ډرامې نوم د وینو جام و. لومبنی زنانه نیوز ریډیو پښتو اعزاز چاته حاصل دی؟ لومبنی زنانه نیوز ریډیو پښتو اعزاز شازما حلیم ته حاصل دی. د پښتو ژبې لومبنی طنز لیکونکی شاعر څوک دی؟ د پښتو ژبې لومبنی طنز لیکونکی شاعر ارزاني خیژګي دی. د پښتو ژبې لومبنی رباعي لیکونکی شاعر څوک دی؟ د پښتو ژبې لومبنی رباعي لیکونکی شاعر ارزاني خیژګي دی. د پښتو ژبې لومبنی قطعه لیکونکی شاعر څوک دی؟ د پښتو ژبې لومبنی قطعه لیکونکی شاعر ارزاني خیژګي دی. د پښتو ژبې لومبنی پیش لیکان تاریخ نویس څوک دی؟ محمد علي بستی. پښتو ژبې لومبنی چاربیته چا لیکلې ده؟ د پښتو ژبې لومبنی چاربیته تا یمني لیکلې ده. د پښتو ژبې لومبنی ساقینامه لیکونکی شاعر څوک دی؟ د پښتو ژبې لومبنی ساقینامه لیکونکی شاعر زرغون خان کاکړ دی. د پښتو ژبې لومبی شاعر چې پښتو ژبه یې عروضي شاعرۍ سره اشنا کړه هغه څوک دی؟ د پښتو ژبې لومبی شاعر چې پښتو ژبه یې عروضي شاعرۍ سره اشنا کړه هغه دولت خان لواڼی دی. د پښتو ژبې لومبنی بشپړه عروضي شاعر څوک دی؟ د پښتو ژبې لومبنی بشپړ عروضي شاعر میاں شرف دی. د پښتو ژبې لومبنی ګرامر لیکونکی څوک دی؟ د پښتو ژبې لومبنی ګرامر لیکونکی پیر محمد خان کاکړ دی. د پښتو ژبې لومبنی د ترجیبن لیکوال څوک دی؟ خوشحال خان خټک. ملګرو دا سلسله زموږ جاری ده. ستاسو به مننه وي چې دا چینل سبسکرایب کړئ او لایک کړئ، شیر یې کړئ.